محترم په دنیا کې چیرته هم دو انسانان یو فطرت والا نه وي او بعض وخت داسې هم کېږي چې دوه کسان ډېر عمر یو ځای تیر کړي لیکن بیا هم د هغوی فطرت او طبیعت مختلف وي بالکل همدغه شان صورت د شادي شده سړي او د ښځې وي د واده په ابتدایي ورځو کې په خاوند او ښځې باندې جنسي جذبات غالب وي د دې وجه نه دواړه د یو بل مزاج نه خبره نشي او په ظاهره کې هغوی دواړه خپل زندگی مثالي او آیډل ګڼي لیکن د وخت تېرېدلو سره سره چې کله د یو بل د طبیعت پته ولګي او د یو بل د طبیعتونو خیال ورساتلی شي د هغې اخري انجام او نتیجه هغه بیا هره ورځ په کور کې جنګ جګړه او خفګان وي او دا یقیني خبره ده چې یو انسان هم دا نه غواړي چې د هغې په کور کې جنګ جګړې وي د هغه په کور کې اختلافات او خفګانونه وي لیکن بیا هم موږ ویلو چې تقریبا هر یو کور کې هره ورځ جنګ جګړې وي او د هغې جنګونو اخري انجام بیا طلاق وي د دې ټولو جنګونو واحد سبب هغه پسند او ناپسندیده ده خاوند چې څرنګه کار غواړي نو ښځه هغه شان کار نه کوي او ښځه چې څرنګه کار غواړي نو خاوند هغه شان کار نه کوي پسند او ناپسند خو د الله د طرف نه وي البته دومره خبره ضروري ده که چېرته د یو بل پسند او ناپسند د یو بل د محبت دپاره قربان کوي نو دا یوه ډېره بهترینه نسخه ده او یو بهترین حل د جګړو ختمولو دپاره او دا خبره برحق ده چې خاوند حاکم ده او ښځه محکومه ده نو بیا ولې د دې معاملې ذمهداري ښځه په خپل سر باندې نه اخلي یقینا په دې معامله باندې به غور کول غواړي او د خوشګوار زندګۍ د بقا لپاره سوچ کول غواړي موږ غواړئ چې بهترینه زندګي تېره شي بهترین ژوند تېر شي نو د یو بل سره مینه محبت او په لږو لږو خبرو باندې جنګ جګړې او دغه شان معمولي خبره هغه زړه ته اچول نه دي پکار دغه شان په یو بل باندې بدګماني نه ده پکار بلکې د یو بل سره اوږه ښکته وړل پکار دي دې وجې نه به ستاسو یو بل سره مینه محبت او ښایسته زندګي تېره شي الله پاک دې په دې څو خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي